ګرانو ملګرو او سپیشلی په ځانګړې توګه واړه کوچني ملګرو، تاسې څخه نن زه یو ذهني پوښتنه کوم. یو ذهني سوال ده چې هغه زه تاسې نه پوښتنه کوم چې په دې سوال کې یو کوچنی وړوکی هلک وي، هغه یو بڼ ته ورشي، یو باغ ته ورشي. په دې باغ کې هغه وزې هم وګوري او چرګې هم وګوري. کله چې هغه دغه چرګې او وزې وګوري او دغه باغ څخه کور ته بیرته راستون شي، کور ته واپس راشي، نو هغه څخه هغه یو وړوکی ورور وي، هغه ترېنه پوښتنه وکړي چې تا هلته هغه بڼ کې څو وزې او څو چرګې ولیدې. نو دی ورته داسې بل شانتې ځواب ورکړي. دی ورته وایي چې ما هلته 58 پښې ولیدې او 20 سرونه. نو اوس دلته دا سوال پیدا کیږي چې د هلته څو دانې وزې او څو دانې چرګې ولیدې. د دې سوال ځواب د ویډیو اخره کې شته، خو که تاسې بیا هم چیرته د دې سوال ځواب کتلو څخه مخکې پیدا کړو نو کمنټ کې ولیکئ. ښه ملګرو، د 10 ثانیو وخت هم پوره شو. نو سوال ځواب دا دی چې هغه هلک هلته بڼ کې 9 دانې وزې ولیدې او 11 دانې چرګې ولیدې. نو تاسې وګورئ چې 9 دانې وزو 36 پښې کیږي او د 11 چرګو 22 پښې کیږي. نو دا دواړه چې تاسې را سره راټول کړئ، جمع یې کړئ، نو 58 پښې کیږي. اوس په دې سوال اخره کې words meanings دي، لکه goat، وزه چې ده وزې ته په انګلیش کې goat ویل کیږي. دا خو اسانه ده، هر چاته معلوم ده. buck یعنی نر پسه، نر وزه چې وي هغه ته په انګلیش کې buck ویل کیږي. billy نر پسه ته billy هم ویل کیږي. wether خصي شوی نر پسه. castrated male goat خصي شوی نر پسه. doe خزینه وزه. nanny خزینه وزه. kid د وزې بچه. rooster نارینه چرګ یعنی نر چرګ. hen چرګه. chick چرګوړی.